سلامونه، مینه او درناوی خوږو دوستانو، نن درته په خپرونه کې داسې څوک لرم چې ژوند ورته د خوښیو سندرې نه دي ویلي، بلکې د سترګو له اوښکو، د کلي له تورو شپو، د بېوسۍ له دردونو او د غم له بدرنګو کوڅو سره اشنا دی. په ژوند کې مات نه شو، بلکې له خپلو زخمونو یې شعر راوغوړو، له خاموشۍ ترنم راویست او د تورو شپو په منځ کې رڼا خوره کړه. نننی فانوس د هغه انسان په نوم روښانه دی چې د یتیمۍ له سوو، د کډوالۍ له درده، د بېوسۍ له خاموش فریاد او د هجرت له ستړیا نه راتېر شوی. د دې فولادي انسان غږ نه غلی شو او نه مړ شو، بلکې له مزدورۍ تر ماسټرۍ، له غم تر قلم او له درد تر ترنم پورې خپل مزل ته دوام ورکړ. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د طلایي حنجرې څښتن نقیب احمد اتل مې میلمه دی. ډېرې ناویلې خبرې، شعرونه او ترنمونه ترې اورو. تر پایه پاتې شئ. سلامونه بخښمه وکړئ مې راګیر کړې. داسې فکر کړی سړی به کور کې نه ما ملګرو ته او لیدونکو ته یې ویلې چې ځو که موږ مېلمه په کور یې ښه تر ښه که نه بیا څه کوو. نن په رخصت دی په کور ښه څنګه اتل صاحب خیر مو لیدئ؟ نه مننه اتل صاحب، کور ته خو نه ځو. زه راغلی یم خپرونې پسې چې یوه خپرونه جوړه کړو. خپرونه خو دلته هم کېږي دننه کور کې، خو نه خوند به دا وکړي چې په ازاده فضا یې، ځکه یې موږ ناسته شاعرانه او فرهنګي ناسته ده. ډېر ښه موسم هم دی، نیمه ورځ ده اسمان، نو دلته خو ډېر ښه ماحول دی، ښه چاپېریال، نو بس ستا خوښه کور کې هم ځای شته دی. مننه. نه بیرون ته به لاړ شو چې لا به خوند وکړو. ناسته شاعرانه او ادبانه ناسته ده او لیدونکو سره به بیا هلته روغبړ وکړو. ځو زه به یو ترموز چای ځان سره راواخلم، یو اوبه به راواخلو، پیالې او څه وچه میوه به راواخلو، هملته به چای هم څښو، کیسې به هم دا به لا خوند وکړي. ځان سره به میز او چوکۍ هم واخلو، ښه خبره ده، موټر کې به واچو لاړو، بیخي خوند به وکړي. ځو بس ځو. زه به راواخلو. ښه اجازه موږ سره زموږ چې د چوکۍ راواخلو مېلمه باندې کار کوي. ښه راځه سړی مسې سلامونه، څنګه یې اجاز خان؟ او په سفر کې چې تاسو کله چیرې ځئ خپله زمزمه کوئ که سندرې اورئ؟ نه خپله خو زمزمه نه کېږي، او کله کله زه موسیقي اورم، کله نه ډېره اورم. سندره دلته پلی کړله، دا د ګلورین پاچا یو غزل دی، یو غزل دی. بدن مې داسې ورک دی، بدن مې داسې پسې ګرځي، خیال له څوک بلې او څوک بل راپسې. اتل صاحب ډېره زیاته مننه چې په دومره بوختیاو سره سره موږ ته وخت راکړه. کور ودان ستاسې نه ډېره مننه، ژوندي اوسئ چې زموږ غریبانه جونګړې ته راغلئ، دلته تشریف راوړ او موږ سره زړه خواله کوئ. کور ودان. مننه، خوشحاله اوسئ. اتل صاحب ستاسې تېر ژوند په اړه لږ ډېر معلومات مې ترلاسه کړه. ډېر دردونه هم ګاللي او ډېرې بدې ورځې هم راغلي. که هغه ورځې راته کیسه وکړي. زه نه پوهېږم چې د خپل درد کیسه د کوم ځای نه شروع کړم. چې کوم ځای نه شروع شو دا درد؟ نو درد خو د هغه وخت نه شروع شو کله چې زموږ د بېکسۍ شپې ورځې وې، او موږ په کاله کې 3 نفره، زه مور مې او پلار مې اوسېدو، یو ځای ژوند هم کوو. او بیا ما واده وکړ، او د واده نه شپږو میاشتې وروسته بیا بېرته زما مېرمن وفات شوه، او بیا یو 6 میاشتې وروسته مې پسې مور وفات شوه. بیا په مغه دوران کې
مې پلار د سرطان په لاعلاجه ناروغۍ اخته شو. هغه مې ډېر وګرځاو، هغه هم وکړی د خوار، خدای دې وبخي. او بالاخره څه موده وروسته داسې یو کال شاوخوا 10 میاشتې وروسته هغه هم وفات شو. بیا زه په کاله کې ځان ته پاتې شوم. بیخي ځان ته نو بیا نو دا د بېکسۍ او بېوسۍ شپې ورځې وې چې تېرېدی. نو تقریبا 2 کاله مې دا دردونه او کړاوونه وزغمل. سره دې چې په دې دور کې زما مور او پلار او مېرمن وفات شو، د زما یو 2 ترورګانې یو مشره خور وه، دا هم راته وفات شول. په یو نیم کال کې زما د کوره تقریبا 7 مړي ووتل. وبخئ چې په دغه ماحول او په دغه ناسته کې داسې پوښتنې کوم او باید د خوښۍ پوښتنې وشي. نو تاسې د کیسه د تراژیدۍ نه شروع کړه، زه مجبور یم درته ټوله کیسه وکړم. ژوند دغسې و، بیا تېرېده او زه بیا پکې ډېر پوره وړی شوم، ځکه دا زما د لاسنیوي بل څوک نه و. هغه وخت کې بیا چې سړی کله غریب شي که نه او بېوسه شي، بیا بېکسم شي، کار څومره نږدې خپلوان، زما داسې نږدې خپلوان څوک هم نه، مثلا تره مې یا مې ورور که نه، زه یو د مور یو یم، زما بل ورور مې نشته دی. نو بیا د لاسنیوي هم څوک نه و. نو بس د خدای هیله وه، زما خپل همت او پښتني همت مټې مې راونغښتې او د ستونزو ته مې غاړه ور نه کړه. دا همت مو څنګه ونه بایله او څنګه د ټولنې خلکو ته یو مثال شوي، څنګه له دغو ستونزو نه ووتئ، فکر څنګه پیدا شو؟ دغه مفکوره ما سره دا ذهنیت د اول نه مو، ځکه زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلی وم چې ما ډېر څوک نه و لیدلي، مطلب د بېکسۍ ژوند و که نه. نور خپلوان زموږ لرې خپلوان ډېر وو، مطلب د پلار مې تره زامن یا کورنۍ یا قوم یا مثلا کلی ولس هغه ډېر وو، خو زما نږدې په خپل کور کې څوک نه و چې ماته لاس راکړی. سړی ځان ته شي او د ښوونځي دوران بیا سړی خام وي. همداسې ده. یعنې په ما د نورو خلکو هغه فکرونو ډېر اغېز ونه کړ، چې ځینو خلکو به ویل ولا کله چې سړی د ستونزو سره مخ شي راځه نشې ته مخه کړه، سګرټ اوس که نسوار واچو یا مثال چرس یا نور عمل د ځوانۍ جوش یې دغه مې نو ما ملنګیار صاحب د خدای وبخښي، زموږ یو استاد و په ننګرهار لیسه کې، هغه موږ ته یوه خبره کوله، وایي چې دغه عمل مه کوئ تاسې. هغه دا خبره زما په دې غوږ کې وه، په ذهن کې مې همداسې غوټه وه. هغه وویل که تاسې دا کوئ نو مطلب تاسې کولی شئ، یعنې د دې هېڅ ګټه نشته، یوه شېبه به تاسې یعنې دغه نشې نه خوند واخلئ، د سګرټ یا نسوار نه یا بل چا عمل کوئ، نو بیا آینده کې دا تاوان لري. پلار مې د خدای وبخښي، هغه به دا خبره کوله چې زه که زه تا ته مزدوري کوم او که دهقاني کوم، زموږ د دهقانۍ ژوند و، نو زه باید په تا باندې زده کړې وکړم او ته خپل همت مه بایله. هغه سره ما دا ژمنه کړې وه له نیکه مرغه چې زه د ټولګي د اول صنف نه تر پوهنتونه پورې اول نمره وم، او یعنې ما بیا د دغه ستونزو نه وروسته چې کله ما خپل همت بیانله، بل واده مې وکړه او بیا مې ځان ته ژوند جوړ کړه، بیا مې د زده کړو لاره ونیوله. هم مې ورسره ته باور په خدای وکړه چې ما هم دیاړي کوله، مزدوري مې کوله، په ټکټر کې مې مزدوري کوله، سهار د خوا نه پوهنتون ته تلم، مازدیګر کې مې ټالۍ ډکوله. نو دومره پیسې ما ته په لاس ته راتللې چې ما پې خپل ژوند روان کړی و. خپل همت مې بیانله، بیا به مې د شپې شوکاري کوله، دیاړي مې کوله، ورسره مې دهقاني نیولې وه، هغه مې کوله، زه دهقانۍ کې هم ښه یم بد نه یم. نو پردۍ ځمکې مې نیولې، کرلې مې، هغې نه به څه غلطه لاسته راتله. نو مطلب خپل همت مې بیانله او ژوند جوړ شو. نو هغه ژوند زما داسې په ډراماتیکه توګه داسې بدل شو. له دغو ماتو نه دې څه زده کړله تل صاحب، او کومه ماته ډېره تا ته بریا درکړه؟ ما د دې ترخه ژوند نه ډېر څه زده کړم. ما په دې کتاب کې په دې اول کتاب چې ما چاپو په دې کې مې لیکلي هم دي، خلک کتابونه مور پلار ته ډالۍ کوي، ما دا کتاب ډالۍ کړی غمونو ته، خپلو غمونو ته هم خپلو غمونو ته مې ډالۍ کړی چې په تنکي زلمیتوب کې د یو خواخوږي ملګري په څېر راغاړې وتل غمونه. بیا مې ډالۍ کړی ژوند ته چې ډېر یې ستړی کړم او د کړاوونو درانه پیټې را په شا کړل.
بیا مې ډالۍ کړی یعنې ډالۍ ډېرې دي که نه خو دغه مختلفې برخې تا پوښتنه وکړم دا دې کې ځوابونه دي بیا مې دا کتاب ډالۍ کړی یوازیتوب ته چې ډېر خواږه ترخی راباندې وڅکل یوازیتوب یعنې ما دا هم کولی شو چې زه بېلارې شوی یم د نور هغه بېلارې ځوانانو غوندې که نه ایله ګرد کوڅو کې ګرځېدم خو نه ما خپل کتاب او قلم راواخیسته ما به مطالعه کوله نو یعنی زه د یوازیتوب ماته دا دغه راکړ درسونه راکړل ما بیا مینې ته دا کتاب ډالۍ کړی دی چې د ژوند په نیمه لارې نیمګړی نیمه خوا پرېښودم ارمان ته مې ډالۍ کړی دا تا چې وویلې څه هیلې دې وې چې نیمګړی دی او لا مې هم په زړه کې غځونې کوي که نه زما ډېر ارمانونه وو چې خدای ورته ورسولم او بیا هغو ملګرو ته یا هغو خلینو سترګو ته چې ما سره یې زما خیر دی ژوند دی اتل صاحب اوس خو تیر دی هغه ارمانونه هغه غوښتنې چې تا لرل هغه پوره شول همداسې ده نو زړه به نه خفه کوې او موږ دلته نه یو راغلي چې تا خفه کړو زه بخښنه غواړم هیله کوم دې حالت ته مې ورسولې له دې مسایل نه به نور تیر شو دا درد او غم دا به وتړو ژوند یو خوب دی ژوند یو خیال دی ژوند سپېره غوندې شمال دی ژوند یو غم دی ژوند یو درد دی ژوند سکون دی ژوند جمال دی ژوند ثواب دی ژوند عذاب دی ژوند ګناه د ژوند وبال دی ژوند نیستي د ژوند هستي ده ژوند کمال د ژوند جلال دی ژوند بدرنګه شان تابلو ده یو رنګین د بوډۍ ټال دی ژوند بدرنګه شان تابلو ده یو رنګین د بوډۍ ټال دی ژوند نیمګړی نیمه خوا دی بس له شګو جوړ دیوال دی ژوند مرګي ته هر کلی دی ژوند اخر هم یو زوال دی لومړی شاعري پیل شو او که خبریالي شاعري ځکه پیل شو چې زه چې ما به چې دا کتابونه لوستل مکتب کې یو وخت زه کله چې موږ په کوزه پښتونخوا کې اوسېدلو ما به مکتب کې ترانې ویلې نو استادانو به راوړلې که نه دغه دور و د مکتب نو ترانې مې ویلې په دې ځان سره مې کله کله داسې فکر کوو چې وخت به داسې هم راشي دا استاد ما ته دا شعر راکړي زه یې خپله ولیکم او ویې ما نو بیا همداسې مطالعې او د ریاضت او مثلا مشاعرو او شاعرانو سره فرهنګي بنډارونو سره بهیرونو سره د ناستې ولاړې زمینه چې ما ته کله برابره شو هغه دلته په وطن کې کله چې موږ د کوزې پښتونخوا نه بیرته راستانه شو وطن ته راغلو 1901 کال کې دلته ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو هغه وخت کې به د هیله مجله او نورې ورځپاڼې د پېښور نه راتللې هغه به په نوبت د ملګرو سره تقسیمولې کېناستو به نو بس د همدغه نه ورو شعر ولوله او مشاعره کې ګډون وکړه او مثلا استادانو سره کېنه پاسېږه بالاخره بس د شعر په نامه څه ماته ګوډې کرښې لیکل شروع تر دې ځایه تر څو چې ماشاءالله هغه د کتابونه لیکئ او لا چاپ ته منتظر دي کتابونه دي لومړی شعر دې در یاد دی اتل صاحب نه یوه بدمرغي دا وه چې هغه وخت کې موږ سره دومره د غم نه و که نه د امکانات چې شعر به مو ولیکه بیا به داسې ورقه را سره وه کله به رانه ورکه شوه کله به کور کې کالیو کې مینځلې وه یا به داسې نو هغه اورنی شعر ماته نه دی په یاد خو دغه نور شاعري مې چې بیا وکړه د
حالاتو سره سمه د خپلې ستونزې چې کومې ما باندې راغلي نو زما اول زل چې زه تا سره داسې هیجاني کېږم په دې خپرونه کې احساساتي کېږم دا ځکه چې تا د خپرونه زما د ټراجیډیک ژوند نه شروع کړه هغه سټارټ د چې واخیسته دا زما لپاره که نه د غمونو نه دې واخیسته نو زه مجبور وم چې انسان د احساسات پې کله کله غلبه کوي هیله کوم دا پکې راځي خیر په هر صورت دا زما د فکر کوم دغه ژوند به د نورو ځوانانو دپاره یو درس یو عبرت هغه ځوانان چې اوس کله په وطن کې دا چورت وهي یا مثلا د دې نه بدې ورځې ما لیدلي کومې چې نن روانې دي په وطن کې ته باور وکړه چې د دې زه هر ځوان ته وایم هر چا ته وایم چې د دې نه ډېرې سختې بدې ورځې ما لیدلي حتی داسې بدې ورځې را باندې راغلي چې د یوې مړۍ دا یوه مړۍ ډوډۍ ما کره نه وه او دا به ما ته د نور مزدورانو چې به ما سره کار کوو په هغه ځای کې هغوی زما دپاره د کوره راوړله چې دې سړي ته موږ خپله برخه ډوډۍ ویسو او دته یې ورکړو چې دا بېګا ته پرې وپایي وی خوري نو چې یو سړی د یوې مړۍ ډوډۍ د بل چا مینهدار وي که نه نو ته څه فکر کوې چې دا به څنګه انسان وي که نه ما کلونه په مثلا اخترونه په یو جوړ جامو کې تیر کړي دي چې مثال زما یادېږي شپږ اختره ما یو مسلسل یو جوړ جامې همغه مې روغ رنځور مړي ژوندي کې ما غوښتل یو شپږ اختره پکې ما تیر کړي دا ډېره درنه جمله ده چې ما شپږ اختره ما په یو جوړ جامو کې تیر کړي نو دا ځینې ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې حوصله مه بایلئ مبارزه ځکه ژوند د مبارزې دویم نوم دی بیا داسې وخت راغی چې په یوازې سر ما 15 ځایه وظیفه کوله 15 ځایه په یوازې سر ما وظیفه کړې ده یعنې ما کې دا استعداد و چې 15 ځایه زما نه دا ځینې ادارې کار واخلي خو د هغو منډو تر د هغې برکت او نتیجه وه هغه ستونزې چې ته پوخ کړې که نه په یو وخت کې 15 ځایه کار ډېر سخت خو ډېر لرې لاړو بیرته په شاعرۍ راځو چې اول شعر مې پوښتنه وکړه خو که له پخوانیو شعرونو دې یو موږ ته ډالۍ کې ځکه چې د شعري تنده مو ماته شي خبرې ډېرې بلې خواته لاړې بیرته راځو شاعرۍ ته خاطل صاحب اورو ما یو نوی غزل لیکلی تر اوسه مې چېرته نه دی ویلی زه به په تاو لیدونکو باندې دا واورم خوند به وکړي مطلب دی چې دا زه که د خپلو امیدونو په تکل نه ومه زه که د خپلو امیدونو په تکل نه ومه زه به انسان ومه خو ډېر به مکمل نه ومه زه که د خپلو امیدونو په تکل نه ومه زه به انسان ومه خو ډېر به مکمل نه ومه ما ته که مور په لپو لپو دعا نه وه کړې ما ته که مور په لپو لپو دعا نه وه کړې زه به د ژوند پر سختو لارو د مزل نه ومه یاد دې کړی او ښه دې ونه کړل چې د نیمه لار کې پرېښودمه ښه دې ونه کړل چې د نیمه لار کې پرېښودمه زه محبت ومه څه مرګ او څه اجل نه ومه او زه یو بې وزله یو بې کسه او بې وسه انسان ستا لایق نه وم خوشبویي ستا د اوربل نه ومه یو ځل بیا دغه بند زه یو بې وزله یو بې کسه او بې وسه انسان ستا لایق نه وم خوشبویي ستا د اوربل نه ومه او زه به برباد وم زه به داسې ښاد او یاد نه ومه زه به برباد وم زه به داسې ښاد او یاد نه ومه ځکه شاعر نه ومه زه به اوس اتل نه ومه ځکه شاعر نه ومه زه به اوس اتل نه ومه ډېر ښکلی په قلم دې برکت ډېر ښکلی شعر چې کله شعر لیکئ کوم اړخ ته زیات ګورئ وزن ته احساسات ته او که د ښه اورېدونکي دا خو د شاعر د هغه خپل یعنی کوم دغه چې لري په شعر کې کومه پوهه لري یا خدای ورکړی استعداد دی که نه ځکه اوس موږ خو زه خو داسې شعر چندان لیکم هم نه خو ځینې شاعران دي زموږ ډېر داسې پخوا هم تېر شوي په منځنۍ دوره کې هم تېر شوي اوس هم دي د ځوانو شاعرانو کې نو دا یو فطري استعداد دی او لورینه چې خدای پاک چاته ورکړي نو یعنی کله سړی د ټولنې نه د ناخوالو نه اغیزمن شي هغه پې تاثیر وکړي کله د خپل ژوند نه کله مثلا د دغسې چاپېریال نه ماحول نه کله د رنګونو نه د ښکلا نه نو بیا نو دا اختیاري نه نو دا کله بس فکر دی نو فکر چې کوم خوا والوته
بیا تا ته هر ډول الفاظ چې درته راوړو د هر ځای نه نو هغه شیر او شکر شي بیا ترې د شیر جوړ شي نو دا د شاعر دغه پورې د فطري استعداد پورې د لفاظي پورې او د تخیل پورې. او کوم شاعر او لیکوال د چې ستاسې په فکر او تخیل تر ټولو ژور اغیز کړی؟ یاره زه خو په دې کې څه نشم ویلی ځکه زه ډېر وړوکی سړی یم او په هغوی خبرې کول دا غټه خوله غواړي. نو ما چې څومره دغه کړي دي د شاعران مطالعه مې کړې ده د لرغونې دورې د امیر کروړ نه راواخله د هغه د حماسې نه تر اوسه پورې نو ټول شاعران په خپل ځای باندې ښه شاعران دي ښه شاعري کوي. باور وکړه زه د هر شاعر د شعر نه یعنې چې لولم یې ښه خوند اخلم د اوسنۍ دورې که ځوانان دي که زموږ دا مشران شاعران دي منځنۍ دوره کې نو زه څه نشم ویلی. خپلې دورې کله چې تاسې مشاعرو کې ګډون کوو کوم یو ډېر خوند درکوه چې باید د دې شعر حتمي واورم؟ ولا د ټولو ملګرو شاعرانو خلکو سره مې په جنګ لګه چل شي. زه خو چندان شاعر نه یم خو یو څو کرښې د شعر په نامه ماتې ګوډي په شاعرۍ کې چې څنګه تخلص دی اتل دی همداسې په شاعرۍ کې اتل یې ستاسې لورینه حسن نیت دی نو ډېر ښه شاعران شته دی. ستاسې مخکینی تخلص ملاخیل زما اتل ته څنګه واوښته کیسه به راته وکړي؟ ښه هغه ما سره د زما د ژوند په اړه راته چې مرکه کې ما سره زما یو ملګری دی خو د ژوندی لري باسین بهیر هغه را سره میدوتیک کې د سپوږمۍ په نامه یو مجله وه هغوی چلوله هغوی را سره مرکه کړې وه. هغه مرکه بیا د جریده وه سپوږمۍ دې کې دا مرکه خپره شوه او بیا د خلکو توجه ما ته راواوښته چې دا سړی خو د دې سړي د ژوند شاته خو ډېر بلا اوږد داستان او تراژیدي پرته ده. هغه وخت کې ملاخیل هم دا ملاخیل زما دغه تخلص و د کورنۍ پرون د اجملن سره په ازادي راډیو کې زما مرکه په همدې راته وویل چې ته خو یو وخت ملاخیل وې. بیا چې کله میدوتیک ته زه راغلم او زمونږ استاد مشر فرهنګي مشر شو هاشمي صاحب هغوی بیا دغه ته کیسه وکړله یون صاحب او استاد صمیم او دوی ویل چې دا سړی مونږ ګورو چې دا دومره ستونزو نه راتېر شوی ده. بیا زه چې راغلم کېناستم نو دوی ما ته وویل چې ولا تا خو ډېرې ستونزې تېرې کړي دا کیسه موږ ستا ولوسته نو ما ته وویل چې نه تا ډېرې ستونزې تېرې کړي اوس هغه د ګام په ګام د بریالیتوب په پوړیو باندې پورته کېږي نو ته ملاخیل نه ته اتل یې. ما ورته وویل چې څنګه چې ستاسې خوښ یې به یې وویل چې نه ته خو یو اتل یې د دې ټولنې او زمونږ د فرهنګي ډګر. بس لاړم بیا نو بس مشاعره کې بله ورځ هلته نارنج ګل مشاعره وه ملګرو په کې ننسري کوله او ویې ویل چې بس اتل ته بلنه ورکوو چې اوس یې تخلص بدل کړی دی. نو دا د مشرانو فرهنګي مشرانو زمونږ او سرلارو استادانو دا ویل چې بس ته اتل یې ما ویل زه بس ستاسې کور ودان. تاسې په کله مشاعرو کې یا داسې فرهنګي ناستو کې دا د مور یو شعر لرئ چې کله تاسې په دریځ جګېږئ هلته خپله په ویلو کې احساساتي کېږئ او دا ناست خلک چې دي هغوی یو رقم یو طرف ته بیایئ چې بیخي د هغو خلکو زړونه دلته شي چې په ژړا شي دغسې ته خپل هم کیدای شي ژړغونی شي نو کاغه شعر موږ ته په ترنم ووایي او هغه موږ واورو او لیدونکي هم واوري. دا اول خو دا راز به راته وایي راز خو دا ما تا ته مخکې اول سر کې کیسه وکړه چې زه د موره یو زوی یم او مور ته نازولی وم ګرانه مو مور ته ما ته مور هم طبعا مور خو ګرانه وي هر اولاد ته که نه نو بیا چې مور مې وفات شوه خدای شته نو بل داسې ما وویل چې خواخوږی څوک نه ما بیا د دې په ځای چې مور ته زه کتاب ډالۍ کړم کتاب خو مې تا ته وویلی که نه چې فلسفه مې درته وویلې نو بیا ما طبعا مور ته یو نظم مې لیکلی او یو دوه شعرونه مې ورته لیکلي وو. زما د غږ پخوانی مزم نشته که نه او یو بیت د دې نه مخکې ما یو شعر کې یادونه هم کړې وه چې کور ته چې راشم دیوالونو باندې خولې لګوم کور ته چې راشم دیوالونو باندې خولې لګوم مور ته نارې وهم مورې مورې مور مې نشته. او دا بل غزل چې ما لیکلی مور ته هغه داسې و چې د ژوند ښایسته کعبه ده مور مې نشته
څه بې خونده زمانه دا مور مې نشته چې د ژوند ښایسته کعبه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته وخت رقم کانې را باندې وکړې وخت رقم کانې را باندې وکړې ناشنا غوندې کیسه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته اوس مې ټوله زندګي په غم لړلې اوس مې ټوله زندګي په غم لړلې چې د غم را باندې شپه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته چې ژوندی وه په دعا یې ښاد او یادوم چې ژوندی وه په دعا یې ښاد او یادوم اوس د ژوند تللې مزه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته اتل چغې وهي مورې مورې څه شوې اتل چغې وهي مورې مورې څه شوې مور مې مړه ده مور مې مړه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته چې د ژوند ښایسته کعبه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته څه بې خونده زمانه ده مور مې نشته وا ډېر ښکلی هم شعر ښکلی هم ترنم ستاسې دا خوږ غږ لکه د باران څاڅکي وچ زړونه خړوبوي هیله کوم ژوندی اوسې د غږ پخوانی مزه مې نشته دی ځکه د زړه زور هم نه دی پاتې څو کتابونه هم لیکلي څومره ژباړلي او کومو برخو ته هم لیکلي یو خو دغه دوه ټولګې شاعري چې ده دا زما د شاعري ده د زړه درد یو وړوکی کتاب دی هغه وخت کې زه خپلو مینهوالو ډېر په عذاب کړم چې ته باید یو کتاب موږ ته چاپ کړې کله د غږ اورو کله د شعر اورو کتاب دی نشته زموږ هغه ادبي تنده خړوب شي بیا مې دا بل کتاب ورپسې چاپ کړ د باران شپه دا هم شاعري ده او بیا نو دا د ژباړه مې د بریالیتوب لار چې تا ویل ما هم لوستی دی دا ما ژباړلی دی مکتب په دوران کې مې لوستی دا ژباړه ده او دا بل د یوه مور یوه کیسه دا ماته ژباړلی دی د میندو په اړه ډېرې خوږې کیسې دي ځکه ما وویل چې ماته مور ګرانه وه او هر چاته میندې ګرانې دي نو ما دا دردونه دي چې دا ټول دردونه په څېړنیز ژورنالیزم کې تحقیقي ژورنالیزم کې کار وکړ د بهرنیو رسنیو سره هغوی نه مې څه زده کړل په دې کې د جعلي ژورنالیزم په نامه یو کتاب ما چاپ کړی دی چې هلته به د ځینو ژورنالیستانو جعلي کارونه کول که نه په خپلو رسنیو به یې تېرول د هغوی جعلي به کیسې پکې دي او نوم مې جعلي ژورنالیزم ورکړ دا د یوې رسنۍ دپاره دلته د المان ما دا ریپورټ لیکلی و هغوی ته هم جالب و دا بیا ما د هغو زده کوونکو دپاره ولیکه دې باندې اوس دلته څه مفردات ما زیات کړه څوک چې غواړي پښتو ژبه زده کړي هغه څوک چې لیوالتیا لري چې پښتو ژبه زده کړي که هغه کوچنیان دي یا د نورو ژبو خلک دي مثلا د هغوی دپاره دا کتاب ما پښتو لیک لوست ولیکه د زړه مې دی چې دې باندې مې کار وکړه چې زه یې غني کړم او یو 240 مفردات او بېلابېلې برخې ما کټګوري کړي دا پکې ځایومه سره د نورو انځورونو یو د دې یو پنډ کتاب د دې مفرداتو سره یعنی په شمول چې غني شي دا کتاب دا چاپوم بیا او نور نو ناچاپ یو 4 کتابونه لرم هغه مختلفو برخو کې دي یو نثرونه دي واړه واړه او یو شعري ټولګه ده
او یو د غږیزو رسنیو په اړه مثلا د ادبي خپرونې دي دا زما د ماسټري تیزیس دی او یو د مقالو ټولګه د 4 کتابونه مې چاپ ته تیار دي. خدای تعالی تاسو ته طلایي حنجره جادوګر غږ درکړی. اوس هم زه خپله دې ته لیوالې یم چې زه بیا ترنم واورم. هم لیدونکي دې ته په تمه دي چې اوس خبرې خو ډېرې وکړې خو یو ترنم وکړئ چې موږ واورو. څه شته؟ سمه ده، ولې نه ډېر څه شته. نو د اورو د دیوانو خولې ته لاړې میوندۍ ملالې خورې، د دیوانو خولې ته لاړې میوندۍ ملالې خورې، اوس به ځان څنګه رانغاړې میوندۍ ملالې خورې، د دیوانو خولې ته لاړې میوندۍ ملالې خورې، د قرآن په تور ټکو د کافره چرته نه کړي، د قرآن په تور ټکونو د کافره چرته نه کړي، د کافره چرته نه کړي، آیاتونه ځان ته ژباړې میوندۍ ملالې خورې، اوس به ځان څنګه رانغاړې نو میوندۍ ملالې خورې، د دیوانو خولې ته لاړې میوندۍ ملالې خورې، پاڅه پاڅه پښې رودې اسمانونه رانسکور کا، پاڅه پاڅه پښې رودې اسمانونه رانسکور کا، اسمانونه رانسکور کا، دا ماڼۍ کړه ویجاړې میوندۍ ملالې خورې، اوس به ځان څنګه رانغاړې میوندۍ ملالې خورې، د دیوانو خولې ته لاړې میوندۍ ملالې خورې، اوس د غم سپېرې سندرې نو قبرستان وطن ته وایا، اوس د غم سپېرې سندرې قبرستان وطن ته وایا، قبرستان وطن ته وایا، زړونه مړه دي سندرغاړې میوندۍ ملالې خورې، زړونه مړه دي سندرغاړې میوندۍ ملالې خورې، اوس به ځان څنګه رانغاړې میوندۍ ملالې خورې، د دیوانو خولې ته لاړې میوندۍ ملالې خورې، زه تل په رڼو سترګو ورته هیڅ کتلی نشم، زه تل په رڼو سترګو ورته هیڅ کتلی نشم، ورته هیڅ کتلی نشم، د مکتب کوڅې د شاړې میوندۍ ملالې خورې، د مکتب کوڅې د شاړې
میوندی ملال خورې اوس به ځان څنګه رانغاړې میوندی ملال خورې د دیوانو خولې ته لاړې میوندی ملال خورې د دیوانو خولې ته لاړې میوندی ملال خورې. مننه اتل صاحب. را به شو دې ستاسې د خبریالۍ ژوند ته خبریالي کله پیل شوه او څنګه مو پیل کړه؟ څه و چې ته مجبوره کړې چې باید ته خبریال شي؟ زما د دې سټیج او د دې وایندوی سره داسې د کوچنیوالي نه مینه ولاښه وه او غوښتل مې چې زم یو ورځ د دې نور تلویزیون باندې مې خبرونه لیدلې او په راډیو کې مې اورېدل او داسې مې احساسوله چې زم یو ورځ کښېنم او زما دغه خلک واوري. بیا دا سټارټ ما د دغه نه واخیسته د ننګرهار ملي راډیو نه. هلته ما یو خپرونه چلوله او بیا شرق راډیو جوړه شوه. هغې سره مې یو څه موده کار وکړ. بیا بالاخره نو د هغه وخت زه محصل وم، سترګه مې سره کوله، خبریالۍ کې مې سترګه سره کوله او د هغې نه مخکې د هغې نه وروسته بیا زه راغلم د دې دواړو راډیوګانو نه وروسته ما میدوتیک کې کار شروع کړه او اصلي رسمي دغه چې وظیفه چې زما وه خبریالي چې زده کړې مې میدوتیک کې وکړې د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز کې چې دا د آلمان د هیواد د خوا جوړ شوی یو مرکز و. په دې کې مې زده کړې وکړه او بالاخره هملته بیا نننی افغانستان په نامه یو مجله وه. ما د دې ځای نه خپله رسمي هغه وظیفه شروع کړه. بیا نو د هغې نه وروسته 2 کاله مې هلته وظیفه وکړه او راغلم کلید راډیو په ننګرهار کې جوړه شوه. هغې سره مې وظیفه واخیسته او بیا نو د هغې نه وروسته بیرته یو اژانس دلته و چې زمونږ ICT په نامه یو دفتر و، هغې سره مې کار شروع کړ او په ضمن کې مې د کلید یو بله راډیو او یو بله پروژه و، هغې سره مې کار کړ. خو دا ژوند هم داسې روان و، بس دا رسنیزې چارې وې او بس نورو رسنیو سره اخبارونه او مجلې او په دې کې یا مدیریت د مجلې او د اخبار او یا مثلا همکاري او چلول. دا خبرونې م چلولې زه سیمه ییز خبریال یم په کلید ګروپ سره د ختیځونه او بیا نو زه پروډیوسر هم د ځینو خپرونو. ما 11 خپرونې چلولې. یو 2 کاله مې سر په سر د مرکزي دفتر نه جایزه هم واخیستله چې ما ډېر کار کوو. په همدې خاطر سهار به ټول 8 بجې راتلل، زه به 6 بجې تلم. دا مینه وه کار سره مینه وه او انرژي م وه هغه وخت کې او لیوالتیا وه او بالاخره زه به هغوی په نغدي مکافات هم نازولم او ستاینلیکونه هم راکړل او ما چې هره اداره کې کار کړی ما ستاینلیک اخیستی دی. زه نه پوهېږم دا زما د کار سره لیوالتیا وه. او اول ریپورټ مې یادېږي اول ریپورټ یو ریپورټ ما هغه وخت کې جوړ کړ. زه لږ نوی یم ما زمونږ یو مدیر و جلال الدین کسات، هغه ما سره ډېره مرسته وکړه د ریپورټ په دې لیکلو کې، ځکه ما دا ریپورټ او دا شیان مخکې لوستي وو مګر اول ریپورټ چې ما ولیکه په کاغذ مې لیکې دغه ستا غوندې ورقې مې دغه کړې وې هغه راته بیا ایډیټ کړه جوړ یې کاغذ. زما استاد م په ژورنالیزم کې بیا په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه و د طب ډاکټر خو په ادبیاتو هم پوهېده، په ژورنالیزم بیخي پوهېده. او بیا زما یو بله دغه زمونږ منیجر وه فریډریکا بوګي نومېده، هغه د شپیګل مجلې خبریال هم په افغانستان کې 8 کاله تېر کړل. هغې نه ما ډېر څه زده کړل. نو هغه په دری پوهېدله او نو بیا هغه ریپورټ د کتاب کې شته د هغې د میراث لپاره وواژه. یو بټي کوټ کې څوک رالګېدلي وو، یو هلک یو ځوان نورې کورنۍ ترونې د میراث لپاره وژلی. دې ریپورټ پسې تاسې تللي زه تللی وم. هلته مې عکسونه م واخیستل او دا ما سره هلته د سیمې خلکو مرسته وکړه. نو دا یو هغه وخت یو فیچر و، یو څېړنیز راپور ما جوړ کړ. اول ریپورټ زما دا و. همدا و، په ډېر ښه موضوع هم کار کړی په اول ځل اول ریپورټ. او داسې ریپورټ مو کړی چې د چا ژوند یې بدل کړی؟ هغسې ډېر ډېر په خپله موږ چې دا خپرونې چلولې په راډیو کې ځینو خلکو به موږ ته چې بیرته فیډبک راکوو که نه، بیا به ووایي چې ولا دا ستا خبرو یا مثلا دې ریپورټ زموږ په ژوند کې زموږ په حالاتو کې یا په فکر کې بیخي بدلون راوسته. ډېر داسې شوي دي چې ما ته ډېرې بیلګې په یاد دي، خو د خپرونې وخت لنډ او تنګ دی چې تاسو ووایم داسې ډېر شوي، ځکه په حالاتو کې مثلا حتی په ولایتي اداره کې بدلون راوسته دی. له خبریالۍ څه جالبې در پاتې شوې؟ یو جالبه خاطره دا وه چې موږ کله په راډیو کې کار کوو
نو ما سره بل همکار او یو زوم زه به اوس نوم نه اخلم ممکن ستونزه ورته پیدا نشي موږ سره په همدې مطالب او په دې مسایلو زه د خپرونې پروډوسر وم او دا ما سره همکار او نیم مطالب به دی لوستل نیم به ما لوستل جالبه پکې دا و چې ما او دې یوه میاشت په خبرې سره ونه کړې په دې خپرونو کې سره ورانو چلولم که نه خبرونه چلول یعنې دا ځینې اورېدونکي دومره کنجکاو دي ډېرې باریکۍ ته پام دا زموږ مدیر هم دا خپرونه اورېده نورو کارکوونکو مګر هېڅوک پام نه کېده ورته او د یو اورېدونکي ورته پام شوی دی هغه بیا ما ته وویل ما ورته چې و داسې یو څه شته بیا دا خبره راغله هغه بل چا ته ویل چې والکه دغه دواړه خپرونه شري دا سره جوړ نه دي دا خلک خبرې نه کوي هغه به موږ څنګه چل کوو ما ویلې د فلانې راډیو درنو اورېدونکو سلامونه زه نقیب احمد تل نور بغلی شوم کنه مخکې به مې ویلې مثلا ما سره زما همکار پوپلزی صحیح ده نو هغه یعنې مخکې به هغې هم دا ویلې چې زه فلانۍ ما سره مې همکار ده نو دا خلک د دې نه پوه شوي هغې به خپل مطلب لوسته ډېر جالب که د یو نسل ذهن ته یو فکر پرېږدی هغه به څه وي اتل صاحب فکر همدا زما د ژوند مبارزه ده ما چې بیا ما ورته د فلسفه باندې خبرې وکړې مثالونه مو ورکړل کیسې هم سره وکړې زما په وطن کې هغه پاتې ځوانانو ته چې هلته دي او دا نن سبا د ډېر سخت زجر او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي که اقتصادي ستونزې دي که په تعلیمي برخه کې دي دې ته یعنې تاسو مه تسلیمېږئ دې ستونزو ته دوی سره مبارزه په کلکه وکړئ او تاسو به یو وخت حتما دا حالات بدلېږي داسې به نه وي چې ستا په ستوني به همداسې د تورې بلا لاسونه منګولې خښې کړي او ته به د دې مبارزې نه راوځې دا حالت موږ تېر کړي دي مخکې نو زما دې ځوان قشر ته هم دا پیغام ده چې دوی به بې لارې ونه ګرځي خپل هدف پسې لاړ شي که کار کوي او که زده کړې کوي همدغه دوه لارې دي ډېره زیاته مننه لیکوال ژورنالیست شاعر او د جادوګر غږ د طلایي حنجرې څښتن ډېره زیاته مننه نقیب احمد اتل چې موږ ته مو وخت راکړه کور مو ودان ژوندي اوسئ مننه پوپلزی صاحب ستاسې له راتګ نه چې راغلی خپل هغه قیمتي وخت مو وایسته او تاسې قیمتي وخت موږ ته هیله کوم خدای هم هر کله راوله خوشحاله شوم نو ستاسې او د ټولو لیدونکو کور ودان ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ فانوس خپرونه تر بلې خپرونې د الله په امان